بسم الله الرحمن الرحیم. ځینو کسانو غوښتنه کړې ده چې په اووه باندې د ویش قابلیت کله تشریح کړي او همدارنګه په 11 باندې د ویش قابلیت. موږ تاسو لومړی راځو په اووه باندې د ویش قابلیت دی. په اووه باندې هر هغه عدد د ویش قابلیت لري کله چې موږ تاسو د هماغه عدد لومړنی عدد حذف کړو یا یې ایسته کړو یا یې پټ کړو، بیا هغه په دوه کې ضرب کړو، هغه شی په دوه کې ضرب کړو یا دوچنده کړو، بیا د پاک عدد څخه تفریق کوو. که چیرې حاصل صفر راووت، که چیرې حاصل صفر شو او یا داسې عدد و چې هغه په اووه باندې ویش قابلیت لرو، نو دا مکمل عدد هم په اووه باندې ویش قابلیت لري. مثلا 108 موږ پیسې راغلو، 108 عدد راوست. په 108 کې موږ تاسې د اته حذفوو یعنې پټوئ. اته چې موږ تاسې راواخلو، اته په دوه کې ضرب کړو. اته به څه وکړو؟ په دوه کې به ضرب کړو. اته ضرب د دوه دا مساوي کېږي له څو سره؟ له 14. اوس نو دلته باقي عدد څو پاته ده؟ 14 پاته. 14 منفي څه شی؟ دغه عدد ځینې تفریق کوو، مساوي کېږي له څو سره؟ له صفر. موږ تاسې په تعریف کې وویل چې چیرې دغه حاصل صفر لاسته راغی او یا هم داسې عدد و چې هغه په اووه باندې د ویش وړ و، نو دغه ټول عدد هم په اووه باندې د ویش قابلیت لري. نو که چیرې اوس موږ تاسې دغه 108 په اووه باندې حقیقت هم تقسیم کړو، نو برابر به تقسیم شي او باقي به شي پاتې نشي. مثلا راځو 108 تقسیموو په اووه باندې. 14 تقسیم په اووه باندې دوه ضرب و 14. اوس دا ځینې تفریق کوو، له 14 څلور تفریق څو پاتې کېږي؟ 2 او له اوس یو لاړ شي 0. اوس څو راکښته کوو؟ 8. 28 تقسیم په اووه باندې څو شو؟ 4. 28 تقسیم په اووه باندې 4. نو دلته موږ داسې څه وکړو؟ 4 ضرب و 28. دا سره تفریق کړو، هېڅ شی نه شول، یعنې باقي څه شی نه شو پاتې. دغه عدد چې کوم و هغه پوره ورباندې په اووه باندې تقسیم شو. نو موږ تاسې دغه یې د حل لاره وه چې موږ تاسې ورباندې حل تشریح حل کړو. راځو دا 2240 په دې کې دغه لومړنی عدد موږ تاسې اووه حذفوو. حذف یعنې پټوئ یې، ایسته کوئ یې، بیا یې هغه په څو کې ضربوو؟ په دوه کې ضربوو یا دوچنده کوو. نو دلته څو پاته دي؟ 240 او دغه څو کوو؟ اووه ضرب د 2 دا مساوي کېږي له څو سره؟ له 14. اوس له دغه عدد څخه موږ تاسې 14 تفریق کوو. دا څو ده؟ 240 منفي 14. دا به مساوي شي د 240 نه چې موږ تاسې 14 تفریق کوو، حاصل به څو پاتې شي؟ 210. اوس بیا موږ تاسې ته دا معلومېږي چې د 210 په اووه باندې پوره د ویش وړتیا لري او که نه لري. 210 په اووه باندې د ویش وړتیا لري که نه لري. نو اوس به دا ځل موږ تاسې صفر یعنې حذف کړو، صفر به یې رایسته کړو. اوس نو چې موږ تاسې په دې ځای کې 0 ضرب 2 یې کړو، دا به مساوي شي له څو سره؟ بېرته له 0 سره. اوس نو له 21 چې موږ تاسې 0 تفریق کړو، 21 منفي 0 بېرته هم 21. اوس نو 21 تقسیم په اووه باندې څو شو؟ 3. پوره تقسیمېږي که نه تقسیمېږي؟ یعنې داسې خلاص حالت داسې راووت، موږ تاسې ویو چې د 21 په اووه باندې پوره د ویش وړتیا لري. نو دلته موږ تاسې بیا وایو چې هر هغه عدد په اووه باندې د ویش قابلیت لري یا په اووه باندې ویش وړتیا لري چې کله موږ تاسې لومړنی عدد حذف کړو، بیا هغه په دوه کې ضرب کړو یا دوچنده کړو او له پاک عدد څخه تفریق کړو. له پاک عدد څخه تفریق کړو، هغه حاصل که چیرې صفر لاسته راغی، لکه دغه که چیرې حاصل صفر لاسته راغی او یا هم داسې عدد و چې هغه پوره په اووه باندې ویش وړتیا لرله، نو موږ داسې وایو چې دغه ټول عدد هم په اووه باندې پوره د ویش قابلیت لري.
صحیح شو؟ اوس بس مشکل وبني اوس موږ تاسو دا ځو په 1100 باندې د ویش قابلیت دی. په 1100 باندې هر هغه عدد د ویش قابلیت لري کله چې موږ تاسو د جفت او طاق اعداد رقمونو تفریق حاصل سره راوېستو هغه د جفت او طاق رقمونو حاصل کچېرې صفر لاسته راغی او یا هم 11 لاسته راغی موږ تاسو د عدد ټول په 11 باندې ویش قابلیت لري. کچېرې د جفت او طاق رقمونو د تفریق حاصل صفر لاسته راغی او یا هم 11 موږ تاسو د عدد مکمل په 11 باندې د ویش قابلیت لري. مثلا دا مثال موږ تاسو لرو 1414 وبخي 1431 په دوه رقمو کې موږ تاسو د عادت کې دا لومړی رقم د موږ تاسو تا راځي چې راځي تا دوهم موږ تاسو جفت راځي یعنی دا څه وګورئ چې دا په خپل باندې درې هم تا عادت نه ګورل خانه دی چوکاټ دی دوه مخانه شي جفت درې مخانه بیا هم تا څلورم مخانه بیا هم جفت او پنځم مخانه بیا هم تا سرپلس اوس نو موږ تاسو تا رقمونه جلا جمع کوو او جفت رقمونه جلا جمع کوو. تا رقمونه ترانه سوري یو جمع څلور جمع یو دا به مساوي شي یو جمع څلور پنځه جمع یو شپږ دا کوم رقمونه دي تا راځو چې جفت رقمونه کوو. جفت رقمونه سوري درې جمع درې دا به مساوي شي درې جمع درې څو کېږي شپږ. اوس نو موږ تاسو وویل چې د جفت او طاق رقمونو تفریقوي سره په دې ځای کې موږ تاسو شپږ منفي شپږ دا به مساوي شي حاصل څومره سره راغی صفر. له طاق رقم څخه موږ تاسو جفت رقم تفریق کړو حاصل صفر نو موږ تاسو په تعریف کې وایو چې چیرې د جفت او طاق رقمونو حاصل صفر لاسته راغی نو موږ تاسو د ټول عدد هم په څو باندې په 11 باندې د ویش وړتیا لري په 11 باندې د ویش قابلیت لري. صحیح شو؟ سرخلاص باندې خو بیا هم کچېرې څوک یې دا نه پیږي چې دا ورته هم په نومر د ویش قابلیت برابر و تقسیمي کړه نه تقسیمي دا موږ تاسو کولای شو په عمومي طریقه سره تقسیم کو ساده طریقه سره تقسیم کو په 11 باندې لکه 14 څلور درې یو تقسیمو په 11 باندې کچېرې حاصل یعنی باقی پر چې پاتې نه شو پر باندې تقسیم شو موږ تاسو یې دا په 11 باندې ویش وکړو. دوه خانه‌دار 14 تقسیم په 11 باندې یو ضرب یو ضرب هم یو 11 لدرجه یو تفریق دوه لیوز یو تفریق صفر څلور راکړه کوو څلور ویشت په 11 باندې دوه ضرب یو دوه او دوه ضرب یو هم دوه بیا سره تفریق کوو له څلورو چې دوه تفریق څو پاتې کېږي دوه دلته بیا له دوه چې دوه تفریق صفر نو بلته دي درې راکړه کوو درویشت په 11 باندې بیا هم دوه ضرب یو دوه او دوه ضرب یو هم دوه دا بیا سره تفریق کوو یعنې هغه سره تقسیم عملیه دی له درویشت چې دوه تفریق څو پاتې کېږي یو اوس دلته د دوه چې دوه تفریق صفر شی یو راکړه کوو 11 په 11 باندې یو ضرب یو او یو ضرب یو هم یو دا سره تفریق کې شی مثبت نو یې باقي شی نه دی پاتې شوی کله چې باقي شی مثبت نو معلومدار ده هغه قیمت یا هغه مقدار په 11 باندې پراپر تقسیم شوی 1221 حاصل لاسته راغی نو موږ تاسو چې د عدد مکمل په 11 باندې د ویش قابلیت لري. بیا وګورئ په 11 باندې
باندې هر هغه عدد د ویش وړتیا لري د ویش قابلیت لري چې موږ تاسې د جفت او طاق رقمونو تفریق حاصل لاسته راوړو که چیرې تفریق حاصل صفر شو تفریق حاصل څو شو صفر شو نو موږ تاسې یې چې دغه عدد په 11 باندې ویش وړتیا لري یا یې د تفریق حاصل 11 لاسته راغی نو دغه مکمل عدد هم په 11 باندې ویش وړتیا لري. صحیح؟ کوم مشکل شته؟ کومه پوښتنه نشته؟